الله رب العالمین نه یرا دا یو ډیر عظیم نعمت ته چې الله پاک یو بنده ته نصیب کړي او دا د الله تعالی د ذات نه یرا د انبیاء کرام علیهم السلام او د فرشتو او دارنګ د صالحین او د نیکانو صفت دی الله پاک جل جلاله نه یرا دا فرض دا او ضروری دا بعضی ناپوهه خلک وی د الله نه یریږم وی ځکه چې الله رب العالمین مینه محبت کوون کې د بنده سره نو زه د الله نه یریږم او بنده نه یریږم دا ډېر لوی د جهل خبره ده الله تعالی قران حکیم کې د فرشتو په صفت کې فرمایي یخافون ربهم من فوقهم دا فرشتي یریږي د خپل رب نه چې کوم ذات په دې باندې غالب دی او چت دی ويفعلون ما يؤمرون او کیدی هغه څه چې دې ته حکم کړي شي دارنګي زیب د انبیاء کرامو د فرشتو د صالحینو په صفت کې دا راغلي دا چې دې د الله تعالی نه یره کوي او د دې بلونو کې د الله پاک یره پرته ده د الله رب العالمین نه یره دا خو په دې وجه نه ده چې والعیاذ بالله الله ظلم کوي بلکې د الله تعالی یره هغه د الله تعالی صفات قدرتونه او عظمت چې د چا په ذهن کې راشي نو دا دې تقاضا کوي چې الله نه یره وشي چې اسنه الله ناراضي شوی الله را نه خفای یا د الله تعالی نه نافرمانی وکړي دا نو الله تعالی په ما قادر دی په ما باندې عذاب راوستون کې دی هغه ته مشکل نشته دا چې یری دی د مؤمن پر لګي الله تعالی قران مجید کې فرمایي ويحذركم الله نفسا الله تاسو لره یری د خپل ځان نه ويحذركم الله نفسا سمانا د بعض شاعران ای د بعض خلک واه واه وای چې دا ډوډه خبر وګه حالانکه دا د بيدینۍ خبره د قران کریم او د سنت او د اسلام د مزاج نه خلاف ده الله پاک دې موږ تاسو کې دین پیدا کړي او د بيدینۍ نه مو دې الله تعالی وساتي دا وخت داسې چې بس وړه ځړه خبره سوکي او صرف خبري بکیوي او ها هوی وي بس خلق غیب رواني وجه دا چې حقیقت د دین نشته دی د دین باره کې ضروری علم خلکو سره نه د الله د صفات او د الله پاک د قدرتونو او د دین د احکام او علم ختم دی د ډیرو خلکو نه نو چې چا ورته څه خبرو کا او د په عقل او په ذهن خو لګي دی او بسیږي دوه شی نړۍ رام دي یو عقل پسندي او بل خود پسندي بس کوم خبر چې په عقل کې راځي سمجھ کې راځي او بسیږي او کوم چې په عقل کې ناراضي اگر که حق وي یقین وي یقیني شی وي ډیر بزنه او کوم چې د خوخه یغي په رواني اگر که جهل وي او غلطه خبري خو بده د خوخه ده د خپل ځان مني حالانکه مؤمن خود الله مني د الله د رسول مني د الله د دین مني دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله فرشتي دي چې د اغه د وجود لرزيږي د الله د يرنا او روایت کې راغلي دي چې په دې اوچتونکو د عرش ملائکو کې داسې فرشتي شته چې اغه د الله د يرنا داسې جاړي چې د دې سترګو نه اوخ کې رواني لکه د نهر په شان دي ځکه الله پیجنې د الله صفاتونه پیجنې د الله قدرتونه پیجنې د الله صمدیت پیجنې چې الله بے نیاز ذات دی اب پروا ذات دی اچھا ته محتاج نه دی اپ خپل کارونو کې واقع اختیار کې ځان لري یوازې دی یکتا دی داغه مخ ته سوګرات لې نشي دا چې چا په ذهن کې وي د چا په لړ کې وي د چا په ایمان وي سړي سره هر وخت د الله د عذاب نه میری د الله د مؤاخذین میری او دا شانتی د جهنم نم بګیروي نو کله چې دا فرشتہ سر اوچت کی الله تعالی کی سبحانك ما تخشى حق خشيتك پاکی د تعالی ر الله استاد یری چې کوم حق دی
دا سیرت څوک نشي کولی. نو الله تعالی تو فرمایي لیکن هغه کسان چې زما په نوم باندې په دروغ قسمونه خوري لا يعلمون ذلك هغوی دی باندې نه پوهېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو ځل د معراج په شپه باندې ما جبریل علیه السلام ولیدو چې داسې د الله یره پې راغلې وه لکه د زوړ مشک غوندې د الله د یرې نه. عزیزی روایتو کی دی چې جبریل علیہ السلام به د قیامت په ورځ ولاړی د الله په وړاندې او داغه دا وجود به د الله د یرې نه لرزیږي، د الله د عذاب د یرې نه. اگر چې دی حدیث کی کلام دی محدثینو، خو د الله نه یره یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. د دې آیت دا عموم دی ته شامل دی. جبریل علیہ السلام یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او جړلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متو فرمائل ما یبکی کا سشے تالا رجڑی ولی جاڑی. حضرت جبریل علیہ السلام عرضو کلن چی اللہ جہنم پیدا کرے رے زما سترگی دوخ کنا ندیو چی شوی پدی یرکیم چی اسند اللہ نا فرمانی رنوشی او دی جہنم تم ورو غردی. سرن چی جبریل علیہ السلام پاک دی، نورانی مخلوق دی. دیو جنا دا اللہ نا یرا دا یو عظیم نعمت تے چی شاہ پرکی پیدا شیو. دا اللہ نا یرا ستا وی نا خیداوی چھڑے گناہونا نکی، نافرمانی نکی، زندگی نہ ضائع کی، غلط و ڈلو، غلط و خلقو، غلط و اعمالو، غلط و افعالو نزان ساتی. دا دا اللہ دا یری والا خلقی. او کچر تک یو سڑے دا گناہونو نزان نساتی، د حرام و ظلم و فساد نظام نساتی، د بخلوی زد اللہ نے یریگم د سخت دروغ جنم دے وسرا. تاسو گوریں یو ډیر کل انسانی او بل کسبت نظری کی ورته ګوري دیو کې مونږ ته الله نه یا چې الله نافرمانی کو او کې ولې ونی سپیرا منډه کړه بیا مونږ التی ساری کو بیا منډه وو یا یو گاډه را خلاص شو کچیته شو مثلا بیا دغه وخت مونږ به نظری نه کوو ولی دی گاڑی نه یریږو چې وهم د الله یرا د خبرو شی نه دی. دا په کردار کې ښکاری، په جامه کې ښکاری، په خبرو کې ښکاری، په زندګۍ کې ښکاری، کور کې ښکاری، انفرادي زندګۍ کې، اجتماعي زندګۍ کې، خلوت جلوت کې. دا یو ملکه ده، یو صفت ته د الله د طرفه د مؤمن په زړه کې واچولی شي. یا رب مونږ ته عطا کړه. حدیث پر ذکر کیږي او مراقبات کیږي او توبې وستلې کیږي او نیک کارونه کیږي او سو د ټول د دې آلات او اسباب دي. ثمره خوف خدا، محبت خدا، امید د الله نه ساتل، یاره ساتل دواړه بکې. امام یزید رقاشی رحمت الله علیه ډېر لوی بزرگ دی، ډېر به جړل ایو خبره کوي وای دا الله تعالی سره فرشتي دي د غیر چاپیرا اوسیدونکو د عرش نه او دا غي د الله نه یره دومره ده چې دا غي د سترګو نوخ کې دا سي رواني لکه واله چې رواني واله اتر قیامت پوری جاړي. او دا د الله یو نعمت چې انسان ته خدای زړه ورکی او د الله د یره نه معمور وي ډکی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده کې دعا کوله اللهم ارزقني عینین الطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتك قبل ان تكون الدموع دما والاضراس جمرا. یا الله دا سترګې راکې چې ستا د اوښ د یارې نه اوښ کې سسئ او دا اوښ کې زما زړه خړوب کی زمونږ نه سختی نه جوړانه راځي الله ته او غلا رانوشي بیا جاړو خره ورکشي پسې جاړو چرګ ورکشي پیسې ورګي ذکر د جهنم کیږي دا الله د دین پورې مسخري کیږي قرآن توهین کیږي د جمعتونو کیږي د اسلامي اصول کیږي مونږ نه خفګیو. دا د منافقت شعبه ده، دا د صفاتو د منافقینو نه ده چې د دین تاوان مونږ ته دین تاوان نه کاری او د دوربو تاوان باندې مونږ جنگم کو خفغانم کو مړ ژوندیم ببریو لا حول ولا قوه الا بالله. نو دا فرشتي جاړي جاړي د الله د یاري نه
الله تعالی ورته فرمای اے فرشتو تاسو ولې جاړئ تاسو خو ماته نږدې یې قریب یې د فرشتي ورته عرض وکړي چې یا الله که د ځمکې خلک ستا د غلبې او د عظمت او د عزت نه خبر شي په دغه درجه او مقدار کې چې څومره مونږ خبر یو دوی به یو ساس کې اوبه نوسکي یو ذره شی به د مرۍ نه لاندې کوز نه کړي ستا د یاري نه اوده کېدل څه کې چې ځان له به توشک بستره خوره نه کړي او صحرا ته به د آبادۍ نه وځي داسې به جاړي او چغې به وایي لکه غواګانې او غویان چې چغې وایي کوم خلک چې الله نه نه یریږي دی خدای نه پیژني دی د الله تصور نه مني زنديقان دي د زنديقت پرچارم کوي الله او پیژنا دا الله صفات او پیژنا دا الله قدرتونه او پیژنا دا الله هستی او پیژنا علم دی ته وای سبق دی ته وای نن باز خلق په مادیاتو کې داسې ورننوزي چې حیران شي بالغ دون مخکې دنیا کې وربوغ شوی وي تر پنشن اغستو پورې سکه چې تر ځان کدن او ماغي کې تاویږي راته وي او سکه زموږ کوم کنه ګیره مې ساتل نور د دین نه خبر نه دی که پرویزیانو سره مرګرځي وا اګ زنديقانو سره مرګرځي وا که قادیانانو سره ناس پاسو اکه روافضو سره راس پاسو او کده يهودو خدمت کولو کده عیسیانو کولو کده هندوانو کولو دېړو پرځان باندې د مذهب څخه حق منینا د یو خر زندگی د یو زناور زندگی د یو غوی زندگی او د یو انسان زندگی دی کې خو فرق پکاري کنه خرم دنیا د پر چلیږي غویم چلیږي حیوانم چلیږي دا انسان کاکا چې ځان ته وي دیم چلی ام خوراک کوي دیم او زیم کوم تیم کې ام یخنی نه برداشت کوي ځان ګرمول غواړي زیم ګرموم تیم ګرمېدان نو نورې خبرې خو زما د هغه منځ کې نور هم شته که نه په څه باندې موږ او تاسو د کافرانو نه جدا یو دنیاوي فنون او شیونه خو زموږ مشترک دي تم ډاکټر جوړېږي ام جوړېدی شي که خواري وکړه تا نه به ښه ډاکټر وي تم وکیل جوړېدی شي که تا نه خواریو که ښه وکیل بی تم زمیندار کاکا جوړېږي او جوړي تا نه که خواري وکړي زیات کامیاب زمیندار بی عقیده بنیادی شی دی ایمان بنیادی شی دی کردار او عمل او اخلاق د مسلمان د اسلام وی صاحبه د کافر داسې نه نور د کافر سخکري خو نه لکۍ خو نه نن د دور بود پر خلق دینی شاعر دینی تعلیمات او خبرې اشاعت کی دوکشي الله پاک دې زموږ استاد حفاظت وکړي دیو جنا امام محمد ابن المنکدر رحمت الله علیه فرمای کله چې الله جهنم پیدا کو د فرشتو د زړونو د خپل زینه بې ځای شو یرینا او کله چې بیا الله پاک آدم علیہ السلام پیدا کړ نو دی نارمل شو نارمل زړه خپل ځای ته راغله دغه چې آدم علیہ السلام اولاد ته خیال لاړو چې په دې الله رحم کوي دینه بغلطه هم کیږي ای ربم کی معلومه شو چې الله به معافي کوي رحم به کوي او دا غینه هم خيو دي فرشتو دا سوچ راغی مونږ نسوار نه چو غلا نه کو په پیسو مړ نه کو پولی نه وو لار نګیرو سس انسان کې څومره فسادات دي کله چې شیطان لعین د کفر دا کارونه وکړه د آدم علیه السلام بې ادبي وکړه د الله د حکم نه انکار وکړه جبریل علیه السلام او میکائیل علیه السلام دواړه په جړه شو وی جوړ ځکه هغې ته د دې ګناه عاقبت معلومېدو چې دا څه ظلم وکړه په ټول مخلوق باندې د خدای قهر راولي اوس دوی جړل حضرت جبریل علیہ السلام هم جړل میکائیل علیہ السلام ځکه د الله نه خبرو د الله د صفاتونو قدرتونو نه واقف الله پاک وته فرمایل ولی جړی ما هذا البكاء غي الله چې داسې کارونه کېږي ستا عذاب به نه راځي په دې خلکو مونږ خو یاره کېږو ستا د عذاب نه ځکه جاړو الله پاک ورته فرمیل جاړئ یعنې په دې جړا به بچ کېږي یو ساس کې اوښ کا چې د زړه نه سړی وجاړي الله ته
دا یو قطره اوښ که نه دا اور د جهنم مړ کوي دومره زور پکې دی نن مونږ لسو روپو دپاره سړی لمنې نه راونیسو ورته جاړو دلته په دې جوماتونو کې دا کم کیل شروع دی ښځې راځي په بیزار کې جاړي تاسو ورکوئ جومات نه نه ورکوئ د هغې نه مخکې چغې وایي باباګانو د جومات باندې بل راغلی دی دا دومره بخیلان دي چې جیب ته لاس نه کوي لړم یې خوري او هغه ناپوهه ښځې کسب یې دی فن یې دی دا چل دی تاسو له دا نه درځي هغې له تاسو ورکوئ ولې جړه لس قسمه جړه ده څه شی لس قسمه نو یوسف علیہ السلام هم څنګه جړل یعقوب علیہ السلام ته جړل وجاءوا اباهم عشاء يبكون نا وخت کو او جړل چې بابا بس رورم لاړو شام مخراغو وی خوړو دا وینه دا کمیس ته اوسو چلوالیان بجاړي مخلوق ته تاسو ورکوي څه تاسو پلار له ورکوي بوډا سړي له غریب له ورکوي جومات له نه ورکوي مور خور له نه ورکوي چې کوم مکار وي د دوانو مستحق نه هغه باندې تاسو ټول دار خورئ همداسې ثواب مواب نشته ځکه چې تاسو غلط کار کې مرسته وکړه ولې ته غریبانان نه پېژنې تا په محله کې غریبانان نشته مستحقان نشته طالبان نشته مسافر نشته یتیمانان نشته د دې خو یو پروګرام دی یو طریقه ده د خیرات صدقې دوی نه کوي خو که چاګیر کو بڼو سره وخوري همداسې ثواب مواب نہیں ملتا ہے دھوکہ ہے خبره دې پورې کومه د الله نه یاره ډېره ضروري ده خدای پاک دې موږ تاسو کې د الله پاک حقیقي یاره پیدا کړي